السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، د فیسبوک یو دی نوی اپشن راغلی ده چې زما په خیال په یوټیوب تر اوسه چا هغه اپشن کوم ده نه به یې ورښولی، خو انشاءالله زه به یې تاسو درښیم. څه رقم موږ د فیسبوک 2 پیجونه چې کوم دي هغه موږ سره یو ځای کړو، یعنی یو پیج د په هغه باندې 2000 لایکونه لري، بل پیج د په هغه باندې 15000 لایکونه لري، دا به موږ سره یو ځای کړو او له دې به 2000 لایکونه جوړ کړو. نو دغه یو اپشن کوم ده هغه به تاسو درښکاره کوم. دماغ خپله 2 پیجونه دي، یو د موبایل معلومات په پښتو او یو د ټیکنیکل افضل. دا دوه به سره یو کړو او موږ به یو ټیکنیکل افضل پیج نه جوړ کړو. تاسو په ویډیو کې درښکاروم. تاسو په ټیکنیکل افضل چینل زه افضل خان راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، دلته به خپل فیسبوک خلاص کړئ او د هغه به دلته دریو نشان ټکی کوم ده هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ اپشن ته، او د هغه به دلته راځي تاسو خپل کوم پیج څه ده هغه به خلاص کړئ. لکه زه چې خلاصوم ټیکنیکل افضل د ما پیج کوم ده اصل پیج دی، ما دا پیج ده زما، صحیح ده. دا به تاسو خامخا لایک کوئ او د کوم معلومات چې دی که هغه تاسو که څه پوښتنې لرئ هغه دلته تاسو ما ته میسج کولی شئ او زه به انشاءالله کوشش وکړم چې د هغه جواب درکړم. دلته چې موږ لاړ شو د هغه به دلته لیکلی دی ایډیټ پیج، چیرې لیکلی دی ایډیټ بټنز، ایډیټ ټیسټ، او دلته یو اپشن و چې ایډیټ لیکلی و خو ایډیټ پیج یو اپشنز بیا درښیم. دلته په دغو کلیک وکړئ، صحیح دی. د هغه بعد په دغه باندې کلیک وکړئ، ایډیټ پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته دغه راواړي، صحیح ده. دغه تاسو وینئ دا رقم باندې چې مثال تاسو ډېر خلک بیا نه پوهېږي د هغو په موبایلو کې دا رقم سیسټم نه وي، خپل فیسبوک اپډیټ کړي نو بیا به انشاءالله دا رقم وي. د هغه به دلته لیکلي دی سیټینګ، صحیح ده. سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته چې کوم اپشن راواړي هغه به تاسو درښیم چې دا ټول یو اپشن دی، صحیح ده. دلته موږ لاړ شو جنرل ته. په جنرل چې موږ کلیک وکړو د هغه به دلته لیکلی دي هغه معلومات دي چې مثال تاسو ته ډېر ضرور دي او لږ څه نه دي ضرور، خو کومو لپاره چې نن ما ویډیو جوړه کړې هغه به تاسو ته زه درښیم چې هغه د میرج پیج، یعنې خپل 2 پیجونه سره یو ځای کوي. موږ به په دغه باندې کلیک وکړو او دا چې کله خلاص شي بیا به دلته تاسو پاسورډ ورچوئ، د خپل فیسبوک پاسورډ به ورچوئ، صحیح ده. نو زه دلته خپل دلته به تاسو پاسورډ واچوئ، نو هغه پاسورډ به زه ور واچوم، صحیح ده. نو کله زه پاسورډ ور واچوم بیا به کنټینیو کړم، په کنټینیوس کلیک وکړم، دلته راځي، صحیح ده. دلته اوس تاسو یو پیج به یو خوښوئ بیا بل خوښوئ، دواړه پیجونه به سره خوښ کړئ بیا به تاسو مرج کړئ، صحیح ده. زه به اول دلته خوښ کړم ټیکنیکل افضل، دوهم به خوښ کړم موبایل معلومات په پښتو، صحیح ده. دلته یو څه لیکلي دي هغه ما لولول نه دي، صحیح ده. کیپ ان مایند دیٹ یو کین اونلی ریکویسټ میرج اف یو آر ان ایډمن فار بوث پیجز، یعنی تاسو 2 پیجونه هلته سره یو ځای کولی شئ که کله تاسو دواړه ایډمن ته یې، صحیح ده. یعنی دواړه پیجونه تا خپل وي. د پیج ایمیج مست ریپرزینټ د سیم تھنګ اینډ هیو سیملر نیمز. د پیج کوم ده د کوم پیجونه چې دي هغه به مثال لیک به سره یو رنګه وي، معلومات به یو رنګه وي، نومان به تقریبا سره یو رنګه وي، داسې نه چې بلکل به افضل یو رقم نومان وي، صحیح ده. لیک به سره یو رنګه وي مثال، صحیح ده. د هغه بعد موږ په کنټینیو کلیک کوو او صحیح ده په کنټینیوس کله کلیک وکړو د پیج کین ناٹ بی مرج بیکاز د پیج نیمز آر ناٹ سیملر، صحیح ده. دلته لیکلي وای د پیج دا تاسو ماضی کتلی شئ This page cannot be merged because the page names are not similar. دا لیکلي وای دغه پیجونه نه سره یو ځای کېږي، ولې د دغو پیجونو نومان نه دي یو رنګه. دا ماته معلومات نه اوس مثال دا به نومان یو رنګه وي، نو د دغه بل پیج کوم نوم چې د موبایل معلومات په پښتو د دغه نوم زه بدلوم بیا به انشاءالله زه دا پیجونه سره یو رنګه کوم. خو که تاسو غواړئ چې خپل پیجونه سره یو رنګه کړئ، سره یو ځای کړئ، دا رقم باندې تاسو کولی شئ، صحیح ده. ګرانو ملګرو که ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیو لپاره تاسو ټیکنیکل افضل چینل زه افضل خان د الله په امان.